ګرانو کتونکو د مشاعرې په دې لړ کې نوبت محمد طاهر لیوال صاحب ته راورسېدی. نو زه اوس خواست کوم محمد طاهر لیوال صاحب ته چې د خپل کلام له موږ سره شریک کړي. ډیره مننه ظهیر صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، حاجي عبدالمجید صاحب، ستاسو د ټولو په اجازه. څومره په ما زړه نن روان سوم خوارۍ لره زه، د دې نامردو ظالمانو مزدورۍ لره زه. څومره په ما زړه نن روان سوم خوارۍ لره زه، د دې نامردو ظالمانو مزدورۍ لره زه. او چې مخامخ مې بولي دوست پشه غیبت کوي زما، چې مخامخ مې بولي دوست پشه غیبت کوي زما، چې مخامخ مې بولي دوست پشه غیبت کوي زما. نه یم جوړ د داسې خلکو ملګرۍ لره زه، د دې نامردو ظالمانو مزدورۍ لره زه. حاجي صاحب شعر عرض دی وایي چې په هر غم کې دې شریک وي او تا نه هېروي، چې په هر غم کې دې شریک وي او تا نه هېروي، چې په هر غم کې دې شریک وي او تا نه هېروي. لاس پر تندي یم هر وخت داسې دوستۍ لره زه. ډېره مننه چې په هر غم کې دې شریک وي او تا نه هېروي. لاس پر تندي یم هر وخت داسې دوستۍ لره زه. څومره په ما زړه نن روان سوم خوارۍ لره زه، د دې نامردو ظالمانو مزدورۍ لره زه. ما ستا لپاره یوړل څومره تهمتونه پر ځان، ما ستا لپاره یوړل څومره تهمتونه پر ځان، ما ستا لپاره یوړل څومره تهمتونه پر ځان. زیاته به نه درځم ستا کور او ستا ګلۍ لره زه، د دې نامردو ظالمانو مزدورۍ لره زه. اخري شعر عرض دی وایي طاهر لیوال سر پر زنګون لکه ویشتلی مرغه، طاهر لیوال سر پر زنګون لکه ویشتلی مرغه، طاهر لیوال سر پر زنګون لکه ویشتلی مرغه. ناست یم او ګورم د وینو غاړګۍ لره زه، د دې نامردو ظالمانو مزدورۍ لره زه. څومره په ما زړه نن روان سوم خوارۍ لره زه، د دې نامردو ظالمانو مزدورۍ لره زه. د توجه م یو جهان مننه. دا محمد طاهر لیوال صاحب چې له موږ سره خپل خوږ کلام شریک کړي، د ده نه یو جهان مننه.